ژور بحثونه، د چارو له شنونکو سره خبرې اترې، رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. امریکا د خلیفه سراج الدین حقانی پر سر اعلان شوی جایزه باطله کړه. حریت رادیو ته یوې معتبرې حکومتي سرچینې ویلي امریکا د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او دو نور لوړ رتبه غړو پر سر اعلان شوی جایزې باطلې کړې دي. سرچینه زیاتوي چې د کورنیو چارو وزیر سربیره د حافظ عبدالعزیز حقانی او حافظ یحیی حقانی پر سر هم د امریکا جایزې لري شوي دي. امریکا د خلیفه سراج الدین حقانی پر سر $10 میلیونه، د حافظ عبدالعزیز حقانی او حافظ یحیی حقانی پر سر $15 میلیونه جایزې ټاکلې وي. د امریکا له لوري دا ګام داسې حال کې اخیستل کیږي چې وړمه ورځ اسلامي امارت د ښه نیت له امله یو امریکایي وګړی له بند آزاد کړ چې تازه د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له افغانستانه د دې امریکایي بندي خلاصون په غبرګون کې وویل چې دا د افغانستان او امریکا اړیکو برخو کې مثبت او رغونکی ګام دی. د یادونې وړ ده چې وړمه ورځ د امریکا یوه لوړپوړي پلاوي کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر سره کتلي وو او لیدنه کې ویل شوي وو چې دواړه لوري باید د شل کلنې جګړې له اغیزو راووځي او دوه اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکې جوړې کړي. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو دغه راز د ټولنیزو رسنیو کارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحیم سکندر یم او ژور بحثونه خپرونه کې را سره د چارو شنونکی هیواد ځاځی میلمه دی. تاسو ته ښه راغلاست وایو. مننه، تشکر. ځاځی صاحب، تاسو به میډیا څارلې وي او د ټول موضوعات به تاسو لیدلي وي، تحلیلونه هم کتلي وي، خپل نظر مو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. امریکا په نړیواله سطح باندې د ځینو افرادو، ځینو ګروپونو او د ځینو ډلو باندې د فشار راوړلو لپاره، حتی په ځینو هیوادونو باندې د فشار راوړلو لپاره په خپله هم او د خپلو تر تسلط لاندې بنسټونه هم او په عین زمان کې په سازمان ملل باندې هم دوی داسې د لیستونه لري، داسې نوملړونه لري چې د هغې څخه په استفادې سره په نورو هیوادونو، اشخاصو، ډلو او ګروپونو باندې فشار راوړي. د اسلامي امارت ډیری مشران دوی په د لیستونو کې، البته په دوو لیستونو کې دا شامل دي. یو تور لیست ورته وایي چې هغه اقتصادي برخه لري، یعنی دوی نشي کولی چې امریکایي شرکتونه دوی سره معامله وکړي، یا د دوی پیسې چې په نړیوالو بانکو کې وي هغه فریز شوي دي، هغه منجمد شوي دي. په عین زمان کې دوی نشي کولی تجارت وکړي. او په بل هغه نوملړ د انعامونو ده چې انعام پرې ټاکل کېږي او خلک تشویقېږي چې د دې شخص، د دې ګروپ یا د دې ډلې د مشر په نیولو کې له موږ سره کومک وکړئ، تاسو دې په مقابل کې پیسې درکوو. نو د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ چې په کومه دوحه کې چې تړون امضا شو په 2010 کې، او په هغه کې همدغه یوه ماده ذکر شوې وه چې باید امریکایي اړخ اسلامي امارت ټول مشران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د نوملړ څخه هم وباسي او په عین زمان کې خپل نوملړونه چې کوم هغه انعامي نوملړ ده، که هغه تور نوملړ ده، د دې څخه هم اسلامي امارت مشران باید وباسي. د دې څخه وروسته د افغانستان د اسلامي امارت او په عین زمان کې د امریکایانو ترمنځ اړیکې لوړ او ژورو ته داخل شوې. کله به روابط ښه شوه، کله به د فشار لاندې دوی غوښتل چې یو څه ترلاسه کړي امریکایان، کله به راغلل شارزافیره به یې معرفي کړه، کله به راغلل دوی به دوحه کې کېنستل. دغه لیدنې کتنې موجودې وي، د پردې تر شا ناستې موجودې وي، ولې هغه څه چې مثلا برعلا دوی اعلان کړي وو هغه نه وه شوي. اوس د ټرمپ د راتګ څخه وروسته او په ځانګړې توګه بیا د خلیلزاد میدان ته راتګ د افغانستان په قضیه کې، په ځانګړې توګه په جنوبي اسیا کې چې دا څومره کوم رول لري، دا په دې معنا ده چې ټرمپ غواړي، لیوالتیا لري چې د افغانستان د اسلامي امارت تر تسلط لاندې او د حاکمیت لاندې افغانستان سره تعامل وکړي، د افغانستان سره روابط جوړ کړي، د افغانستان سره راشه درشه جوړه کړي. د دې دپاره اسلامي امارت هم یو غوره سیاست په مخ بوتلو او دوی هغه کس چې مثلا د سند نگاه نه هم تر 15 کلنۍ پورې دغه بندي و، جورج میکلزن په نوم، دغه چې د افغانستان اسلامي امارت
لاسه باندې و دغه خوشي کو او په مقابل کې امریکا هم هغه څه چې وعده شوی هغه څه چې ژمنې شوي هغې باندې عمل کیږي او په اوس کې چې موږ تاسو ګورو چې دغه کوم اقدام چې وشو چې د خلیفه صاحب او په عین زمان کې د همدې د ده یو ترورزی د په عین زمان کې یو بل ورور یې ده د دې هغه د انعامي نوملړ حذفول دا یو ستر ګام و دا یو د تعامل دپاره د راشدرشي دپاره د ډیپلوماټیکي فضا د رامنځته کولو دپاره د سیاسي راشدرشي دپاره د دواړو هیوادونو او د اسلامي امارت او د امریکایانو ترمنځ د رابطو دپاره ډیر مهم ده ډیر مهم ګام ده او دا زه په دې باور یم چې دا په دې باندې نه ستاپېږي او نور اقدامات به هم راځي او دغه نورمال عادي حالت په سیاسي او ډیپلوماټیک برخه کې رامنځته کیږي. تاسو مخکې وویل یعنی دا لکه د کنګل پیسو غونتې دغه د مذاکراتو حالت هم داسې کنګل سوی و د تقریبا ګوره هلته حاکمیت هم بدل شو. بایډن له یوې زاویې څخه غوښتل افغانستان تر څار لاندې ولري. دوی اول کې کوشش وکړو چې ډرون دلته وګرځي او په طالبانو به یا په اسلامي امارت فشار راشي یا مثلا د ځینو ګاونډیو هیوادونو هغه هدفي او ستراتیژیکو غوښتنو ته چې هغه په افغانستان کې تل همداسې ورته تورونه پورې کوي هغوی ته به یې لبیک وویلو یا به یو څه شین څراغ ورکو په این زمان کې به نظامی منورونه ورسره ترسره کړل ترڅو په اسلامي امارت فشار راوړي. د یو فشاري برخه وه خو اسلامي امارت دې فشار ته نه ده یوازې دا چې تمکین یې ونه کړو بلکې تسلیم نه شول او د ټرمپ په راتګ سره د ټرمپ پالیسي دا ده چې په دنیا کې باید د امریکایي ګټې چلنج نه وي او دغه خو اسلامي امارت په لیکلې بڼه په دوحه کې هغه ورسره کړی تړون ورسره کړی چې د افغانستان استقلالیت ته په احترام د افغانستان ارزښتونو ته په احترام د افغانستان ملت هغه ته ټولو غوښتنو ته په احترام سره مونږ د تاسو منافع نه تهدیدوو مونږ د تاسو ګټې نه تهدیدوو او هغه تعادلي سیاست چې اسلامي امارت اعلان کړی ده دا په دې معنا ده او په دې باندې ټرمپ خلیزات پوی کړی وي چې دا د امریکایي ګټو په خطر نه ده د امریکایي ګټو په تاوان نه ده بلکې هغه میلیارډونه ډالر چې ته د چاپیره ګاونډیانو ته ورکوې هغه د افغانستان نه یوازې دا چې په ګټه نه ده بلکې د امریکا په ګټه هم نه ده او په عین زمان کې د افغانستان سره تعامل باید د یوې سالمې لارې وشي د یوه سالم رقابت له لارې وشي او دغه تعامل باید مثبته نتیجه په هغه وخت کې ورکړي چې ته د دوی سره ښه روابط جوړ کړي ښه اقتصادي راشدرسه ورسره وکړي. نو هغه مسایل چې د دوحې په تړون کې نور هم ذکر شوي دي چې د پیسو کنګلتیا ده چې هغه باید دوی خوشي کړي. په عین زمان کې دغه بل فهرست ده چې د امنیت شورا کې پروت ده د دوی فدرال اداره کې پروت ده چې هغه د تحقیقاتو په نوملړ کې د دوی د اسلامي امارت ځینې مشران دي. په عین زمان کې د اسلامي امارت اکثریت مشران په دې کې تحریم دي چې رئیس الوزرا نه نیولې تر د معاونینو پورې تر وزیرانو پورې په دې سطح پورې شخصیتونه پکې استخباراتو رئیس دا ټول هغه دي چې دا باید امریکایي اړخ دا تطبیق کړي او په دې کې باید اقدامات وکړي دا به ادامه پیدا کوي. دا یو نیک ګام مونږ بولو چې شروع خلیفه صاحب څخه وشو. خلیفه صاحب هم په امارت کې یو وزن په لحاظ باندې مهم سړی دی. خلیفه صاحب په امارت کې د هرې نګاه نه چې هرې زاویې نه چې مونږ وڅېړو په امارت کې د تیر جهاد نه د والد صاحب نه رانیولې په اوس کې چې د کوم جهاد کړی دی یا مثلا اوس په اوس وخت کې د کوم هغه د ملت دپاره د خیر ښېګڼې دپاره کوم غږ پورته کړی ده یا په خپله د نظام د تقویې دپاره کوم کار کړی ده د دې دپاره د کومې قربانۍ چې د تیرو 40 کالو څخه د ده کورنۍ د همدغه جلال کورنۍ ورکړې دی دې ته په کتو سره له شک پرته چې په اسلامي امارت کې د یو ژور نفوذ درلودونکی ده یو ژور ریښې لري. په عین زمان کې د دې نظام په تقویت کې مهم رول لري په هغه کې مهم رول لري او په عین زمان کې دوی سره په مذاکراتو کې هم د یو مهم طرف پاتې شوی ده. وروسته د اسلامي امارت د حاکمیت څخه خلیفه صاحب په عین زمان کې وخت نه وخت تللی ده په دوبۍ کې دوی سره کتلي دي په قطر کې ورسره کتلي دي مجاهد صاحب تللی ده یعقوب مجاهد په عین زمان کې وثیق صاحب دا ټولې هغه کتنې دي چې هغه باور او اعتماد رامنځته شو چې بالاخره طالب امریکایان دې ته قانع کړل شي چې اسلامي امارت سره مثبت تعامل ته راوړي. زما هم دغه هدف و چې لکه خلیفه صاحب په کچه سړی چې تور لیست نه وځي او دغه راز د دوی ورور یحیی عبدالعزیز حافظ صاحب هغه چې د خپله د شهید بدرالدین د دوی د ورور نه وروسته چې د شهادیانو فدایانو مشر مسؤلیت وروسپارل شو د دوی کنټرول او دوی روزنې او دوی د تکتیکونو او نو په دې کچه چې یو څوک له تور لیست نه وځي
یعنی زما هدف دغه پوښتنه چې نور به هم داسې چې هغه نه دینه یا ټیټ پوړي دي یا لوړ پوړي دي یا د خلیفه صاحب په کچه دي. دقیقاً دا ګوره دا ادامه لري، دا تدریجي لړۍ ده چې زما له نظره دا به شروع شوي وي او دا به ادامه پیدا کوي. په دې کې به هغه لوړ پوړي چارواکي چې په اوس وخت کې حاکمیت لري په کابل کې دوی دي، وزیران دي، لوړ پوړي چارواکي دا به شاملېږي. ځکه ته چې چا سره خبرې کوي هغه باندې ته باید محدودیت له منځه یوسې. ته په نړیواله سطح باندې که خلیفه صاحب سره کینې، که شرعي صاحب سره کینې، که ملا حسن اخون صاحب سره کینې، که نورو سره کینې، دوی باندې ته باید د محدودیت نور خلاص کړي، دا باید پای ته ورسوي. که ته توقع د دې لرې چې خپلې ګټې باید په چلنج کې ونه ګورې، دوی سره تعامل وکړې، هغه د افغانستان مهموالی چې تا ته مطرح ده په نړیواله سطح باندې هم د جیوپولیټیک د نظره هم د جیوستراتیژیک د نظره، که ته چیرته په دې کې رول لرل غواړې، که ته چیرته غواړې چې په منطقه کې خپلې ګټې خوندي وساتې، نو ته به یو چا سره تعامل کوې. او په دې تعامل کې اسلامي امارت په تیرو 3.5-4 کالو کې او د دې څخه وړاندې په هغه د جهاد په دوره کې ثابته کړې وه چې دوی فشار ته نه تسلیمېږي. ولې یو فشار بیا هم دوی د لرلو، دوی غوښتل چې دغه فشار تطبیق کړي او د دې لپاره کار وکړي، که دا د بهرنیو هیوادو د ګاونډیو هیوادو د ادرسه و، که دا مستقیم دوی کوم تهدیدونه کول، ګواښونه کول. ولې اصلي خبره دا ده چې اوس خبره معاملې ته راغله او په معامله کې اسلامي امارت یو طرف واقع شو، یو داسې طرف چې هغه باندې حساب کېږي، یو داسې طرف چې طرف ګڼل کېږي، یعنی اسلامي امارت او امریکایي طرف. اسلامي امارت یعنی امریکایي حکومت، اسلامي کابل او واشنگټن، دا یو داسې معامله ده چې په دې کې به ګټه بیا دواړه طرف ته کېږي، هم به زموږ ملي ګټې پکې تضمینېږي، هم به زموږ اقتصاد پکې خوندي کېږي. ځکه که موږ ووایو که ونه وایو امریکا په نړیواله سطح یو اقتصادي او نظامي قدرت او سیاسي قدرت ته د ملګرو ملتونو نه نیولې، د امنیت شورا پورې، سترو اقتصادي ورډ بانک پورې، اقتصادي سازمانونو پورې، دا ټول د دوی تر تصرف لاندې دي او د دوی تر انحصار لاندې دي. په این زمان کې په دویم قدم کې هغه بنسټونه او نهادونه هم چې د امریکا تر نفوذ او رسوخ لاندې دي، هغه به هم زړه ښه کړي چې دغه نوملړونه نور ختم کړي او دغه نوملړونو ته د پای ټکی کېږدي. په این زمان کې به هغه واړو هیوادونو باندې هم تاثیر غورځولی شي. موږ تاسو په منځنۍ اسیا کې دا جرأت ولیدو چې ځینو هیوادونو دا کار وکړو، شاید نور هیوادونه هم دا کار وکړي، د دې لپاره چې امریکا سره روابط جوړ کړي، د دې لپاره چې اسلامي امارت سره د اړتیا په اساس باندې چې اوس ورته اړتیا لري خپل شرایط جوړ کړي او د امریکا د ډار څخه دغه کار نشو کولی، اوس جرأت پیدا کوي. په این زمان کې په امنیت شورا کې کوم هغه د تحریمونو کوم نوملړ چې پروته 2011 کې اسلامي امارت د ترهګرو د لیست څخه وتلی ده د امریکا د امنیت شورا، ولې په تحریمونو لیست کې موجود ده. په دې باندې هم لکه څنګه چې اسلامي امارت په متواترو ناستو کې دغه خبره دوی سره یاده کړې ده چې دا باید حذف شي او دا د دوحې د تړون برخه هم ده، نو په دې اساس باندې به دوی په دې باندې هم کار کوي. تر ټولو مهم ګام دا ده چې خلیلزاد د افغانستان په قبال کې بیرته خبرو ته راغلی، بیرته میز ته راغلی. چې ټرمپ زاړه ملګري را مخته کړل، ګوره دغه دوحې تړون هم خلیلزاد امضا کړی او دا د ټرمپ په وخت کې امضا شوی ده. نو دا چې مونږ میډیایي خبرې اورو، ګواښونه اورو، دا خو داسې سناریو ده چې ظاهرا د عامه اسانو د مخشوشېدو، د عامه اسانو د ترلاسه کولو دپاره دا کېږي، ولې باطنا امریکا مجبوره ده چې اسلامي امارت سره تعامل وکړي، افغانستان سره تعامل وکړي. اوس امریکا خو د افغانستان له وضعیت نه خوشحاله نه ده کنه، د خلکو نظرونه هم داسې تاسو ویل چې لکه میډیا د خلکو نظرونه هم داسې کړي دي چې دا خوشحاله نه ده او بیا ول د تور لیست نه باسي، ولې د نور فشار نه پې راوړي. ښه ځینې خبرې خو د ځینې امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره هم کېږي، ځینې فشارونه دې دپاره کېږي چې که جنګ کې څه نه وي ترلاسه کړي، غوښتل یې په دوحه کې ترلاسه کړي، دوحه کې نه دي ترلاسه کړي، بیرته اسلامي امارت الله ستره یو خبره وکړي، لرې میډیایي جګړه وکړي، پروپاګاندا جګړه وکړي، او د داخلي موضوعات هم په دې کې شامل ول، لکه څنګه چې ټرمپ په انتخاباتي مبارزه کې ویل چې زه باګرام نیسم، باګرام تر اوسه پورې د ونه نیولو، د بیرته ویل چې غزه هغه کومه ده سیاحت مرکز ګرځوم، فلسطینیان ته اوس وباسم، ولې څو ورځې وروسته دې څخه د شاتګ وکړو، دا خبره د ویل چې دا منطقي نه ده او دا نه تطبیقېږي. د وسلو خبره هم وکړه، نو دا په دې معنا نه شوه چې دی راغلو وسلې واخیستې، دی راغلو باګرام یې ونیو، ولې دا مسلې دې دپاره مطرح کوي چې دی هغه په طویل مدته توګه باندې
خپل رقیبان چې په منطقه کې په دې لټه کې دي چې افغانستان ته پخه راوږده کړي، که هغه په اقتصادي لحاظ باندې ده، که هغه په نظامي او سیاسي لحاظ باندې ده، د هغوی پخه یو ډول ودروي. او دوی یعنی مونږ که تاسو ووایو چې د افغانستان پر سر که په مخ کې تود رقابت موجود و، اوس هم سوړ رقابت موجود ده، په دې کې شک نشته. ځکه د افغانستان خپله دغه موقعیت چې دا د قدرتونو لپاره او د قدرتونو د لیونتوب او جنون د راوستلو لپاره یو وسیله ده. او دوی په دې تل په دې لټه کې دي چې د افغانستان کې بل خپل رول دوی باید ولري. نو اوس هم امریکا خپل رول په افغانستان کې هیڅکله نه بایلي، او دې دپاره دی ضرور باید اوس په دې پوه شوی وي چې سالم او د سالمې لارې، نه د جګړې له لارې، نه د فشار له لارې، نه د بل نور له لارې کولی شم په دې کې رول ولرم. لکه څنګه چې اوس چین په دې هغه کې رامخکې شوی ده چې په اقتصادي پروژو کې دی پانګه اچونه کوي، او موږ ضرورت لرو. یعنی امریکا په نرمۍ کې فایده کوي. دقیقاً چې په نرمۍ کې فایده کوي، په سختۍ کې فایده نه کوي. او دی بیا نشي کولی چې افغانستان ته راشي په هغه روب و دو په هغه زور و خرش و پرش سره چې په 2001 کې دی افغانستان ته راغو، او افغانستان د ټولو نړیوالو نورمونو او قوانینو خلاف هغه کو د اشغال کو، او هغه اجازه چې د امنیت شورا څخه ترلاسه کړه، په هغه کې هم د نورو هیوادونو خپل اهداف لرل لکه چین او روسیې. نو دلته اساسي مسله دا ده چې اوس موږ دپاره مثبت ټکی دا ده چې ټول طرفونه په دې باندې قانع شوي دي چې باید په افغانستان کې خپل ګټې د مثبت د نظر څخه وګوري، خپل ګټې د اقتصادي ګټو د نظر څخه وګوري، خپل ګټې د ښو مناسباتو د نظر څخه وګوري، خپل ګټې د یو مرکزي او با اقتدار حکومت په درلودلو کې ولټوي. نو په دې برخه کې د اسلامي امارت سیاست لکه څنګه چې په تیر کې دوی اعلان کړی ده، دې ادامې ته ضرورت لري چې مثلا مونږ نه غواړو د چا د خوښۍ دپاره څوک خفه کو، یا د چا د خفګان دپاره څوک خوشحاله کو. دا یو ډیر بهترین سیاست ده چې مونږ کولی شو هم د ټرمپ سره ښه تعامل پې وکړو، هم د بیجینګ سره ښه تعامل پې وکړو، هم د تهران او هم د ډیلي او هم د روسیې سره ښه تعامل پې وکړو. ځکه چې افغانستان لکه څنګه چې څومره د ټولو خواو دپاره مهم ده، نو که چیرته مونږ خدای مکه یو طرف ته ځو، په یو طرف کې واقع کېږو، بیا نو دغه تعادل راڅخه شړېږي، او بیا په مقابل کې یو هیواد نه، یو هیواد که نور نه وي ګاونډیان، خو زموږ په مقابل کې چک ناست هغه خو تقویه کېږي، هغه پیسې ترلاسه کوي، او د پروژو په لټه کې دي چې دوی څنګه د پروژې ترلاسه کړي، او یا په داخلي سطح باندې یو څوک راپورته کولی شي، یا نور خنډونه په نړیواله سطح موږ ته جوړولی شي. خو اساسي مسله دا ده چې دغه مسله بیا ورو ورو موږ به ولی شي نړیوالې رسمیت پیژندنې ته، د نوملړونو خاتمې ته. ځکه چې امریکا په امنیت شورا کې رول لري، د امریکا سره روابط کولی شو موږ د اسلامي نړۍ سره، د اسلامي نړیوال سازمان سره، همدارنګه د نورو هیوادونو سره ښه روابط، نورماله روابط جوړ کړو. او په عین زمان کې په مقابل کې چین سره هم ښه روابط غواړو، دلته پانګه اچونه کړې ده، سرمایه ګذاري کړې ده، روسیې سره هم ښه روابط غواړو، انډیا سره ښه روابط غواړو. دا یو داسې سیاست ده چې په دې تطبیق کې موږ د افغانستان آینده تضمینولی شو، د افغانستان بقا پیدا کولی شو. او په عین زمان کې امریکایي طرف هم دې قناعت ته رسېدلی ده، او باید و هم رسیږي چې نور په افغانستان کې جګړې نتیجه نه ده ورکړې، او په افغانستان کې په هغو ډلو، په هغو ګروپونو، په هغو احزابو چې دوی په سرمایه ګذاري کړې وه، او دوی ورڅخه کاغذي اتلان جوړ کړي وه، کاغذي هیروګانې ورڅخه جوړ کړي وه، هغه نور نتیجه نه ورکوي. هغه یوازې دې دپاره چې پیسې ترلاسه کړي، په بهر کې بلډینګونه په جوړ کړي، نور د افغانستان دپاره، نور د امریکایي ګټو دپاره، او نور په مجموع کې د نړیوالې امنیت دپاره چې دوی د خپلو ګټو دپاره تعریفوي، کوم ګټور ګام او مثمر ګام نه و، او په آینده کې هم نه ثابتېږي. نو راځئ یو داسې حکومت ملاتړ وکړو چې هغه په ټول هیواد باندې تسلط ولري. ځاځی صاحب یو څه چې تام یو څه اشاره ورته وکړ، خو لا وضاحت ته اړتیا لري. دغه د بلانس ساتلو د هیوادونو ترمنځ یا توازن، یو څه داسې انتقادونه پې کېدل د وروستیو کې چې ولا امارت چین ته ډېره مخه کړې ده، وروسته یې ډېره مخه کړې ده، د بلانس دغه هغه چې د وارای په اصطلاح لږ ترېنه یو طرف ته شوی دی. فکر نه کوئ چې دغه 2 ورځې دا 2 معاملې چې وشولې دغه کې توازن بیرته برابر نشو؟ ګوره یو څه خو سړی فکر باید وکړي، تر امارته چین ډیر لیواله ده په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی دا په دې معنا نه و چې امارت نه غوښتل چې امریکا سره روابط جوړ کړي، ولی امریکا غوښتل چې فشارونه وارد کړي، خپل اهداف د فشارو د نتیجې څخه ترلاسه کړي، او په مقابل کې دا هم یو فشار کېدلی شو چې زه چین سره ډیر ښه روابط جوړ کړم. یعنی چین سره اقتصادي نرم روابط، ستراتیژیک روابط، نظامی روابط، استخباراتي روابط، دا د افغانستان
افغانستان په ګټه نه دي په اوسنیو شرایطو کې، نه د امریکا سره، نه د هندوستان سره، نه د ایران سره، نه د روسیې او د چین سره، ځکه چې دوی موږ ته سرخوږی جوړ کړی دی او موږ ته نور سرخوږي جوړوي. نو کله چې ته د فشارونه واردوي نو زه هم دلته یو نرم فشار لرم، ځکه چې اوس په اوسني وخت کې یو تر ټولو ستره ګټه چې افغانستان کړې ده او زه وار دغه یادوم، جګړه ختمه شوې ده په افغانستان کې. په افغانستان کې هغه ګروپونه، دا مهمه په دې ده چې د هغه ګروپونه، هغه نیابتي ډلې، هغه نیابتي احزاب چې همدغه استخباراتو د خپلو اهدافو د خپلو موخو لپاره کارول، هغه نن په افغانستان کې شتون نه لري. یعنې دا جالبه ده چې افغانستان کې جنګ نشته. دا د افغانستان لپاره ډیره مهمه نقطه ده، د اسلامي امارت لپاره ډیره مهمه خبره ده چې په افغانستان کې جنگ نشته. او که چیرته څوک معاملې ته راوړاندې کیږي نو بدخشان ته، قندار ته، مثلا هرات ته به نزي، دا به راځي کابل ته او د یوه حاکمیت لاندې کابل یا د یوه حاکمیت لاندې افغانستان یو حکومت سره به غږیږي. دا تر ټولو مهمه خبره ده زموږ دپاره او دا په 50 کلن تاریخ کې نه وه تکرار شوې چې اوس په اوسني وخت کې تکرار شوې ده. او دا د دې تقویې دپاره هم موږ ته ضرور ده چې دغه بیلانس وساتو، ځکه د موږ څخه دغه بیلانس ونه شړېږي. تاسو د چین خبره وکړه، نو چین دلته د دې خلا څخه په استفادې سره چې د اسلامي امارت لږ څه د هغه فشاري سیاست څخه په څنډې ته شوی او یا په داخل کې خپل امریکایان په داخل کې د خپل داخلي سیاست کې په دې لټه کې و چې دوی هغه انتخابات وکړي یا هلته مصروف و یا مثلا د چین سره په بله جګړه کې ښکیل و، دغه دلته استفاده کول غوښتل او دوی غوښتل چې په اسلامي امارت کې یا د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې هغه پروژې چې په افغانستان کې دي، مثلا د نفتو استخراج ده، د معادنو استخراج ده، په دې کې دوی سرمایه ګذاري وکړي. دا زموږ دپاره ضرورت او دا د موږ دپاره ګټه هم ده. اوس د همدغه فشارونو بیا مثلا د چین ډیره لیوالتیا، د روسیې ډیره سیاسي لیوالتیا، په نړیوالو سټیجو کې د روسیې ملاتړ او د چین ملاتړ، په عین زمان کې د ایران ملاتړ او د ځینو نورو هیوادونو هغه مشروع ملاتړ چې د افغانستان څخه کولو، دا بالاخره امریکا باندې یو څه په اصطلاح باندې فشار راوړي، ځکه چې افغانستان په هغه منطقه کې پروت ده چې د هغه د چین سره، د روسیې سره او د اصلي رقیبانو سره نږدې ده. نو امریکا یې تشویق کړه چې راځي د اسلامي امارت سره د افغانستان سره تعامل وکړو. یعنی په دې تعامل کې مونږه تاوان نه ده کړی، په دې تعامل کې مونږه ګټه کړی او په عین زمان کې لکه څنګه چې تا ورته اشاره وکړه بیرته دغه بیلانس برابرېږي. نو اوس مونږ ته پکار څه ده چې دغه بیلانس متداومه کړو، دې بیلانس ته ادامه ورکړو او دغه بیلانس چې څومره کېدلی شي د دوامداره کړو. په عین زمان کې مونږ په نړیواله سطح باندې کومې غوښتنې چې لرو، مثلا که زمونږ د مرکزي بانک د شتمنیو کنګلتیا ده، که دغه نوملړونه چې اوس یو ښه اقدام پکې شوی ده د دې خاتمه ده، په عین زمان کې د امنیت شورا د بندي تحریمونو یا د سفرونو د نوملړ حذفول دي، په دې کې بیا موږ سره ټول اړخونه کومک کولی شي، هم چینایان هم روسان چې دا په امنیت شورا کې غوښتلن رول لري او د اسلامي امارت د موقف څخه په تیرو 3 کالو کې په امنیت شورا کې په سټیج کې ملاتړ هم کړی ده په ځینو مواردو کې. او ترڅنګ امریکایان چې دې سره موږ په روابطو جوړولو سره کولی شو دغه منجمد حالت چې دوی سره منجمد نه بلکې یو سوړ حالت چې رامنځته شوی ده دا بیرته ګرم کو او دا بیرته د ټرمپ د سیاستونه باید یا د ټرمپ کرکټر باید موږ مطالعه کو. ټرمپ هیڅ کله په دنیا کې په دې لټه کې نه ده چې بشر حقوق د ډیموکراسي ده او لیبرال ارزښتونه دي چې لکه بایدن چې پالل دغه ډیموکراسي او لیبرال ارزښتونه بشر حقوق د دې لپاره ډیر مهم و. په عموم کې موږ د بشر حقوق په نړیواله سطح باندې د همدغه خلک تر پښو لاندې کوي چې چا جوړ کړي دي، ولې دوی د فشار د وسیلې په توګه استفاده. اوس بایدن د 2-3 نقطې د لپاره مهمه نه دي، د دې لپاره دا مهمه ده چې ته چین سره باید ستراتیژیکه روابطه ونه لري، ته د روسیې سره باید په هغه سطح باندې، روسیا هم دته اوس مهمه نه ده، روسیې سره خپل په ډیل کې ده، خپل اوکراین کې هغه شکست د ورته منلای ده چې بایدن لافه ورته کولی چې اوکراین به زنیسم او اوکراین به د تاسو آزادوم او اوکراین به مستقل کیږي یا به هغه تیرای شتا کړی ده هغه به لمنځه ځي، هغه به هغه کیږي د منځه نور به ته نشي کولی پیشرفت وکړي. ولې د دې لپاره تر ټولو مهم چلنج چې ده، تر ټولو مهم موشن چې ده د لپاره هغه په نړیواله سطح باندې د چین د اقتصاد مهار ده. دی باید په چین اقتصاد مهار کې د چین اقتصاد وټکوي وځپي، دا که چیرته دته په تایوان کې مشکلات جوړوي، دا که په مثلا په د باندې تعرفیل وړيږي، دا که په جنوبي اسیا کې واړه هیوادونه چې د یوې کمربند یوې لارې پروژه ورڅخه تیریږي، دا که په پاکستان کې سپیک ده او سپیک نن سبا تر چینجلنجونو خنډونو لاندې ده، دا ټول هغه موارد دي چې د چین اقتصادي اهداف او ستراتیژیک اقتصادي
اقتصادي اهداف په نښه کوي. نو موږ ته دلته پکار ده چې موږ د لکه څنګه چې د چین سره نورمال روابط جوړول غواړو د امریکا سره جوړ کو او څنګه چې د په ټرمپ سره معامله کوو نو هغه ته باید دا واضح شي چې د افغانستان بهرنی سیاست واقعا هم په هغه منطق او په هغه اساسات ولاړ ده چې هغه توازن او انډول ساتل. بله ډیره زیاته مننه د خبرونې نیمایي ته رسېدلو قدرمنو اورېدونکو. د نن ورځې بحث دپاره موږ د چارو شنونکی هیواد ځاځی صاحب میلمه کړی دی په دې خاطر چې د امریکا له تور لیست نه د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او د خلیفه صاحب ورور عبدالعزیز حقانی او دغه راز یحیی حقانی چې ترورزی کیږي د مرحوم جلال الدین حقانی خوریې کیږي. نو دا د تور لیست نه ایستل شوي دي. په دې اړه د حریت راډیو همدغه بحث ځانګړی شوی دی. نو بیرته راځو چېرته ځئ ما لنډه دمه ژور بحثونه د چارو له شنونکو سره خبرې اترې رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. د حریت راډیو قدرمنو اورېدونکو او دغه راز د ټولنیزو رسنیو کاروونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې امریکا د تور لیست نه د اسلامي امارت ځینې لوړپوړي چارواکي خلیفه سراج الدین حقانی او د هغه ورور عزیز حافظ دغه څنګه د دوی ترورزی یحیی حافظ د تور لیست نه ایستل شوي دي. خلیفه سراج الدین حقانی $10 میلیون په جایزه په ایښودل شوې وه، په ورور او ترورزی باندې $15 میلیونه. نو دا د تور لیست نه ایستل شوي دي. تحلیلګران یې یو ښه ګام بولي د امریکا سره د تعامل او د خبرو بیا پیل او ښه ګام بولي. نو په دې اړه موږ د سیاسي چارو کارپو هیواد ځاځی صاحب میلمه کړی دی. ځاځی صاحب دغه بله ورځ چې امریکایي ورخوشې شو بیا ډېرو پروپاګند لږ زیات شول. دې کې سره د چې یو د امارت په لوري باندې د امریکا سره بیرته د خبرو پیلولم یو نیک ګام وبللی شو. خو څنګ کې داسې کم دا خبرې م کېده چې مفتي ورخوشی که نه دا خو مفت نه ده. نو اوس موږ او تاسو هغه د اعلانونه ګورو دا به نور هم یو څه وي چې دا به بیرته کېږي. نو هر څه خو اعلانېږي هم نه او هر څه بیا کېږي په آینده کې. او بله مسله دا ده چې په خپله خلیلزاد هم په د راتګ هم په ځینو خلکو باندې اور ول کړی و. که هغه په خارج کې ناست و که هغه د خلیلزاد له تېرو پالیسیو ول هغه ښه خاطرې نه لري څوک ښه خاطره ورڅخه نه لري او په خپله هغه ډیپلوماټیک حرف سره چې دی راغو په رسمي توګه په لومړي ځل یو بهرنی جرګه غونډې راغی که نه یو بهرنی پلاوی راغو او د اسلامي امارت له بهرنیو چارو وزارت سره د بهرنیو چارو وزارت په مقر کې ولیدل. یعنې دا یو ډېر هغه هم د امریکا غوندې یو هیواد چې د هغو بیچارهګانو ورته سترګې وي چې دا به راځي بیا به فشارونه راوړي او بیا به راځي یا به په افغانستان باندې خدای مه کړه برید کوي یا به طالب مشران په نښه کوي. ولې راغلل هغه یو بل څه شول. نو دا خو ټول هغه موارد دي چې د خپلو ناتوجه دلایلو دپاره دوی توجیه لټوي. دوی همدغه خلیلزاد سره په تیر کې نه کېنستل. دوی همدغه خلیلزاد زه ډېر مې اورېدل چې دوی په هغه کې ول د سولې شورا کې دوی ورننویستلي وو، هغه خبرو کې داخل کړي وو. دوی ښه خاطره ورڅخه لرله. ولې اوس ورڅخه بده خاطره لري؟ ځکه چې ته د واک څخه لرې شوی، ته د ډالرو د هغه څخه د ویش څخه تقسیم څخه لرې شوی. ته نور نشي کولی په افغانستان کې اقتدار ولرې، واک ولرې، وزیر شي، ولی شي. نو دا خو داسې هم نه ده چې افغانستان ابدا به د تا وي. په افغانستان کې عدالت غواړو، په افغانستان کې هغه عدالت غواړو چې اساس اسلامي او د ټولو طرفونو حق اصلي حقوق پکې خوندي وي چې شرعي حقوق دي او دې دپاره ټول باید قناعت وکړو. اوس زما غوښتنه هم دا ده د دوی څخه چې راځئ که په تیر کې مو هر څه کړي وي هغه پرېږدئ، راځئ اوس د افغانستان دپاره فکر وکړو. اوس افغانستان مونږ او تاسو ښه فکر ته ضرورت لري. مونږ د افغانستان دپاره څه کولی شو؟ مونږ باید د افغانستان وضعیت داسې تعریف نه کړو چې داخل څخه تعریف کړو چې افغانستان کې خیر و خیرات و پلانه. نه، افغانستان په نړیوال نظم کې وګورو، افغانستان په سیمه ییز و منطقوي سیاست کې وګورو، په نړیوال سیاست کې وګورو چې افغانستان ته ورپېښ خنډونه اوس
څه دي بالفعل او بالقوه خطرونه د افغانستان لپاره څه دي. که چیرته څوک په ملي منافعو باندې فکر کوي، په ملي ګټو باندې فکر کوي، راځئ په دې څو نقطو باندې کار وکړو او دې لپاره یو اجماع باندې کار وکړو، یو اجماع باندې فکر وکړو. که ته د بیرون څخه تخریبي افکار خپروي، تخریبي اذهان خپروي، نو دا خو نتیجه نه ورکوي. او بیا په داسې یو حالت کې چې ته خپل د غلامۍ په زنځیرونو تړلی یې، ته په بیرون کې ناست یې، ته د بیرون څخه دیکته کېږې، ته په بیرون کې ناست یې او د هغه درته کنفرانسونه هم جوړوي، پیسې هم درکوي، ځینې سازمانونه، بنسټونه، شریر بنسټونه، او په یې زمان کې داسې د هم نه تقویه کوي چې ته وکولی شې خود راشي او په افغانستان کې سیاست هم وکړي، اقتدار هم وکړي، داسې هغه هم نه درته کوي. نو تا استفاده کوي، لطفا دغه استفادې څخه نور ځان وباسه. 40 45 50 کاله ته استفاده شوی، نور بس ته ځان مه استفاده کوه. دا که د شرق د خوا کې لوېدلي دي، دا هم تاوان کړی ده، څوک د شرق غرب خوا کې لوېدلي دوی هم تاوان کړی ده، څوک په بهرنیو هیوادو یا د ګاونډیو هیوادو استخباراتو په جالو کې لوېدلي دي، هغوی هم تاوان کړی ده. اوس حداقل د دې څخه راووځئ، که د ملي منافعو دپاره غږ نشئ پورته کولی، څه کولی نشئ، حداقل خاموش پاتې شئ. دا تاسو یعنې وایئ چې دغه د خلیلزاد راتګ او بیا د خلیفه صاحب او دوه نور چارواکو د تور لیست نه ایستل د بهر کې یوه نیمه ناسته پاسته او داسې هیلې تمې دغه ختم دوی خو دا ناستې دې دپاره کولې، دوی په دې باندې تکیه کوي چې راځئ په ویانا کې به یو څوک یو مدني ټولنه راشي، موږ ته به کنفرانس جوړ کړي او د هغه به بیا یو څوک راشي وینا به پکې وکړي، دا به بیا راشي په افغانستان کې به خلک په موږ باندې باور وکړي، عامه ذهنیت به ترلاسه کړو چې ګویا موږ د افغانستان راتلونکی یو، موږ په افغانستان کې سیاست کوو، موږ یو سوژه راوتلې وه چې وروسته د طالبانو افغانستان. نو دغه سوژې اوس بیخي مطلقا د خلیلزاد په راتګ سره او د امریکا او د اسلامي امارت د نږدې کېدو سره بیخي خنثی شوې، بیخي وسوځېدې. او نو دوی خو طبعا عکس العمل ښیي او دغه عکس العمل په هغه سطح کې هم نه ده چې موږ ورباندې بحث وکړو، ځکه چې دوی په تیر کې هم ثابت شوي دي چې د افغانستان لپاره فکر نه لري. ټول هیوادوال هم پیژني او ټول هیوادوال دغه خلک باید و هم پیژني، ځکه چې دوی د امریکا غوندې یو هیواد ته چې لاس ور اچوي چې ته راځه ما سره کومک وکړه چې زه په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړم. دوی د ISI سره کینی، دوی د نورو استخباراتي سازمانونو سره کینی، دا د افغانستان په ګټه نه دي او په دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو، ټول هیوادوال، ټول خلک او ټول افغان ملت په دې باندې پوهیږي چې همدغه خلک دوی ولوبول. په افغانستان کې جګړو عناصر هم دوی وه، د جګړو عوامل هم دوی وه، جګړې ګرمې کړې هم دوی وې، جګړې راوړې هم دوی وې، او همدغه هغه خلک و چې شوروي ټانکو باندې هم سپاره راغلل، دلته واک ترلاسه کړو، ولې ویې نه ساتلی شو. د امریکا د B-52 تر وزرو هم لاندې هم راغلل، دلته دوی واک ونه ساتلی شو. نو اوس د دې څخه وروسته هم په دې ضعیفو موقفو باندې څه نشي کولی. نو دوی باید منطق ته تسلیم شي. منطق څه ده؟ بل لاره څه شی دی دوی؟ بل لاره دا ده چې مطلب خپل هم دوی خو ګوره د افغانستان کې د سیاست کولو، د اقتدار ساتلو لیوني شوقیان دي. دوی په دلته په ډالرو اموخته وه، دوی په لسګونو زره ډالر معاشونه اخیستل، دوی اپراتیفي پیسې اخیستې، دوی په افغانستان نه خو نشي کېدی، مثلا نشي کېدی امریکا هم نه مني، طالبانو سره جوړه د امریکا او د ختمه شو. بله لار څه شی ده؟ دوی اوس غواړي چې حداقل دوی وکولی شي په افغانستان کې یو حداقل وزارت څوکۍ ته خو ورسېږي، یو ولایت څوکۍ ته خو ورسېږي، چې دغه مسایل دي چې نور دوی دغه ټولنه هم ډېر لوړ نه دي، دا په دې معنا باندې لوړ دي چې دوی د ټولنه هم نور نه غواړي. که راځئ ومنو د اسلامي امارت یو معامله کې راشي، دا ورسره هم مني، ولې دا ټولنه د خلک نه مني، دا ټولنه یې دوی څخه ستړې وه. که چېرته دې ټولنه یې دوی څخه نه وه ستړې، نو اسلامي امارت به ولې تقویه کېدو؟ اسلامي امارت دوی په مقابل کې دا مبارزه خو دوی نه ده کړې، دا ملت دوی تر شا ودرېدو او دغه کار یې ترسره کړو، ځکه چې دغه خلک نور دې نتیجې ته ولس ورسېږي چې دا خلک نه یوازې دا چې په ګټه هم نه دي، بلکې د افغانستان د تجزیې لپاره دوی پلانونه جوړول. داسې خلک په د تېر حکومت کې موجود و چې افغانستان تجزیه یې غوښتله، د افغانستان ویش یې غوښتلو، فدرالي و نه پوهېږم څه نظامونه غوښتل، او اوس بیا په خارج کې هم لاړل ورته نظامونه جوړ کړه. یعنې دوی په دې شیانو باندې نتیجې ته نشي رسېدی. دوی باید راشي افغانستان ته، او په افغانستان کې دوی باید د یو افغان په توګه کښېني. زه ځینو هغه مشرانو څخه واقعا هم ډېر خفه یم چې تاسو ولې ووتلی د افغانستان څخه. راځئ داسې یو قیاس وکړو چې تاسو طالبانو وژلی، پرېږده چې تاسو وژلي وای، ولې په هغه حیثیت مو نه لورېدی چې تاسو د تیارې تر شا ولاړ هندوستان ته لاړ. تر دې که چېرته زه په دې د دوی په موقف کې وای، د دوی په ځای کې وای، ما به مرګ ته ترجیح ورکړې وه. حالا دا چې دا کار نه کېدو او نه وشو، ځکه چې مشران دلته پاتې هم شول. که چېرته دا کار کېدلی هم تر
دغه خلک عبدالله دغه خلک حکمتیار صاحب دغه خلک ټول پاتې شول ولې دوی ته هیڅ چا هم څه ونه ویل نو دا په دې معنا که چیرته زه د دوی په ځای وای د دوی په موقف کې وای نو دغه عزت هغه ته به مرګ ته به مې ترجیح ورکوله نه هغه بې عزلته ژوند ته زما دپاره هغه ترخه تجربه وه په ژوند کې به مې ډېر هیره نه شي چې په لکونو انسانان په کابل په هوایي میدان باندې ورټول وه یو محشر غوندې دوی جوړ کړی و چې ګویا دلته یو ګویا خدای مکه اسلامي اماره داسې وحشت خپور کړی ده چې څوک ژوندي نه پرېږدي او دوی د تیارو په شا پسې ځانونه ونښلول او بالاخره هغه څه پیښ شول چې د افغانستان حیثیت ته یې ضربه ورسوله هغه څه پیښ شول چې د افغانستان عزت ته یې ضربه ورسوله چې افغانستان د خپل وطن څخه افغانان وبخئ د خپل وطن څخه څومره په تېښته کې دي څومره په خپلو منځو کې بې اتفاقه دي بې یووالي دي څومره دوی نشي کولی چې د افغانستان په آینده باندې فکر وکړي په ځانګړې توګه هغه سیاسي قشر چې ځان ته رهبران ویلي ځان ته جهاد دایان ویلي ځان ته نه پوهېږم کوم لقبونه ورکړي وه ولې بیا هم دوی ووتل پرېږده چې اسلامي امارت تاسې وژلي وای خو د افغانستان څخه بله یو بله مسله هیواد زاده صاحب دغه د بندي تبادله خو نشو ورته ویلی بندي ورکولو کې یعنی بندي حسن نیت ورته هر څه چې ورته وایي د بندي په قضیه او مسله او د خلیفه صاحب یو څو وخت بهر اوسېدل چې د تللی یا د تداوی په نوم یا هر څه چې په نوم او بیا د تور لیست نه ایستل دا تړاو سره لري ګوره ښه امریکا خو په عموم کې لکه مخکې چې ما هم ورته اشاره وکړه په دې هڅه کېده چې خپلې ګټې خوندي کړي خو یو مثبت نقطه دا ده چې د مشروع لارې او د نظامي لارې څخه نه د سیاست د لارې څخه او دې ته مونږ هم لبیک وایو چې هغه مشروع ګټې چې د مونږ د ملي منافع او ملي ګټو په تاوان دي هغه د ټولو خواو تامینوو که هغه تجارت کوي که سیاست کوي که هر څه کوي دلته باید وکړي د افغانستان استقلالیت ته په درناوي او متقابل درناوي په هغه سره خلیفه صاحب تک متواتر اماراتو او په عین زمان کې په ځانګړې توګه اماراتو ته د مجاهد صاحب تک د وثیق صاحب تک دا په دې معنا و چې دوی غوښتل چې هغه تضمینونه چې په امنیتي لحاظ باندې د افغانستان اسلامي امارات دوی ته په دوحه کې ورکړي وو هغه څومره یقیني کېږي څومره پخېږي او هغه خطر چې مثلا دوی وایي چې افغانستان څخه ګویا خطر موجوده بالقوه خطر موجوده بالفعل خطر موجوده هغه تر اوسه پورې ثابت نشو نو دغه ناستې دوی د خپلو ګټو دپاره په عین زمان کې هغه خطر چې په امنیتي لحاظ او په استخباراتي لحاظ دوی غواړي چې د افغانستان څخه دوی ته خوندي نه وي د هغې د تضمین دپاره او هغه لیکلې بڼه چې اسلامي امارات په دوحه کې ورکړې ده هغې د عملي کولو دپاره دوی په دې لټه کې دي چې تعامل وکړي او دې دپاره ضرور ده چې دوی د امنیتي چارواکو سره په عین زمان کې له هغه چا سره چې په امارت کې مهم رول لري دوی باید ناستې ورسره وکړي خبرې اترې ورسره وکړي په عین زمان کې بیرته راتګ د دې دپاره چې دا بندیان مخکې هم تبادله شول د ګوانټانامو څخه د افغانستان څخه دې خوا بندیان ورغلل ولې په اوس کې دغه تبادله چې اوس دا یو ښه سیاست په دې بولمه چې ټرمپ یو داسې سیاستمدار ده چې یو وخت درکوي تا ته وخت درکوي چې دې وخت کې که ته څه وکړه ودې کړه کنې نور زه هغه خپل اخري اپشنونه کارومه نو په اوس وخت کې د اسلامي امارات دپاره دا ښه سیاست و چې هغه څوک چې مثلا د دوی دپاره شاید دا مطلوب هم نه و یو سپینګیری کس و دا ورخوښه کړو ولې دوی د امریکایي ادارې رضایت ترلاسه کړو دا په دې معنا نه شو چې اسلامي امارات د غلامۍ کړۍ غاړې ته واچولې چې نن خارج کې ورپسې ډول ډنګېږي چې دا دوی غلامي وکړه او دوی په دې باندې یو څه په اصطلاح باندې امتیاز واخیستو یا څه وکړل خو امتیاز خو به اخلم امتیاز خو مې حق ده مثلا بندي مې خوښه کړي تعامل کوي دغه شی تعامل وایي چې شته سیاست وایي چې شته سیاست هم دې ته وایي چې ته یو څه ورکوي یو څه به ترلاسه کوي او دا یو ښه سیاست ده یو غوره سیاست ده چې مونږ باید ولرو او دا د چا سره کېږي اصلي هدف دا ده د هغه چا سره کېږي چې مقابل لوری حساب یې کوي یعنی اوس امریکا دې ته حاضره شوې ده چې اسلامي امارت باندې حساب وکړي د حکومت په توګه ورسره معامله وکړي یوې ډلې یوه ګروپ په توګه نه ځکه چې اوس اسلامي امارت په افغانستان باندې واکمن شوی ده تسلط یې ترلاسه کړی ده نو بالاخره دوی دې ته 4 یا 3 کاله وروسته متوجه شول چې یو طرف ده او طرف خو یو داسې معامله چې د یو دولت په سطح باندې معامله وي راځي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مقر کې کینی د بهرنیو چارو وزیر سره ګوري خپل غوښتنې ورسره مطرح کوي ښه دا غوښتنې که نامشروع وي زه نه منم که مشروع وي راځه زه یې منم زما مشروع غوښتنې هم ومنه زه بندي مې خوښه کړو تا سراج الدین حقاني صاحب خلیفه صاحب د تور لیست څخه وباسلو سره د نورو دوو د کورنۍ د غړو راځه په آینده کې څه کوو آینده کې د مشروع ګټې څه دي او زما مشروع غوښتنې څه دي دا خو یو داسې شی ده چې نړیوال سیاست په همدې باندې روان ده نړیواله سطح باندې نړیوال ستر نظامونه اوس امریکا او روسیا ولې سره هغه کوي هغه خو یو بل سره دښمنان دي نو ولې اوس ناستې خبرې کوي د دې دپاره خبرې کوي چې
دنیا ته تاوان ونه رسي. د دې دپاره خبرې کوي چې دوی په جګړه کې نشي بریالي کېدای د یو بل په مقابل کې. نو اوس د یو دوه دولتونو په چوکاټ کې راغلي دي، معامله کوي، که زیلنسکي معامله کېږي که نور معامله کېږي، خو راځي معامله کوي او تقسیم بندي کوي. په اوکراین کې 60% خاوره به روسیې ته ورپاتې کېږي، نیمایي معدنیات به روسیې ته ورپاتې کېږي، او هغه نادره معدنیات چې د زیلنسکي څخه بایدن غواړي چې ما پیسې درکړي دي، میلیاردونه ډالر مې درکړي دي، هغې په مقابل کې روسیه هم مجبوره ده چې دا معامله ومني چې د معدنیات چې په اوکراین کې دي د دې په مقابل کې چې د ناټو غړیتوب به نه اخلي اوکراین، زیلنسکي به نه وي په قدرت کې، او هغه ځمکه چې د نیولې ده هغه به ده ته ورپاتې کېږي. د دې په مقابل کې حداقل یو څه معامله مني. نو دا دنیا خو داسې ده چې په خو معامله باید مشروع وي چې دا مشروع لکه یو وخت کې د امارت مخکې هم بندیانو خوشي کړي دي، 15 پیره خوشي کړي دي، کله 2 پیره خوشي کړي دي، او لکه د دوی هغه بندي چې ورخوشي شو یا هغه څه چې ویل کېدل چې امارت په خپل منځ کې مشکل سره لري. خلیفه صاحب دوبۍ ته لاړ، قطر ته برادر لاړ، میرا برادر خوند، او داسې متقي صاحب عمان ته لاړ. ده یعنې هغه نتیجه دا شوه چې 3 نفر تور لیست نه ووتل. ستاسو د خبرو نه چور دا دی. زما یو بل سوال هم دا و چې دغه څو وخت دغه امارت له میز نه وتلی و، یو بل چا نمایندګي نور خلکو کوله، دغه خبره هم بیرته راوګرځوله که فکر مې نور هیوادونه خو او یا نور طرفونه یا نور خلک چې ته یادوي ستا په اصطلاح باندې، هغه خلک خو تل په دې هڅه کې و چې د افغانستان استازیتوب وکړي، او نړیوال متاسفانه یو تور هم په امارت باندې دقیقاً یو تور هم موجود و. د وخت کې دغه شریف الله په نوم پاکستان دغه د داعش یو جعلي طرح وسپاره کنه، هغه امریکایانو بیرته ومنله چې دا جعلي و، یعنې هغه اصلي طرح نه و. چا خبره چې واده کې مړی ور وشو تقریبا هغه یو څه و چې دوی غوښتل یو څه ترلاسه کړي، ولې نه یوازې دا چې ته ترلاسه نه کړه بلکې نور هم بې اعتمادي په دوی باندې زیاته شوه، ځکه چې پخپله بایډن په دې پوه شو، که اوس خاموشه هم ده په دې پوه ده چې ما سره دوکه شوې ده. خو بایډن هم وبخښئ ټرمپ هم په داخل کې هغه داخلي سیاست هم ګوري، یعنې دا یو داخل کې هم یو خپل ځان ثابتول غوښتل چې یعنې زه راغلم د 14 امریکایي سرتیرو لکه څنګه چې ده به په انتخاباتي منډوترلو کې غوښتل چې دغه ته اشاره به یې کوله چې ولې هلته امریکایان ووژل شول، 14 سرتیرو قاتل مې راوستلو او تاسو ته مې هغه کو او ما خپل ژمنې عملي کړي. دا داخلي سیاست او دا په عموم کې ډېری سیاستوالان کوي په دنیا کې، دا هم برخه وه. ولې اوس امریکایان هم په دې پوه شول او ټول ملت هم په دې پوه شو چې پاکستان له موږ سره لوبه کوله، لوبه یې وکړه او په دې باندې بې اعتمادي دوی زیاته شوه. نو مخکې نیابت و چې مثلا په نړیوالو ناستو کې غوښتل چې نیابت وکړي. زما غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه په دې برخه کې دا ده چې راځئ د نړۍ سره مستقیم روابط تقویه کو. هغه په دې معنا چې راځئ نور د موږ څخه څوک استفاده ونه کړي په نړیوالو سټیجو کې، په نړیوالو ناستو کې، په نړیوالو کنفرانسونو کې د دې تعامل خپله داخل شو، خپله ناستو کې کینو. که امنیت شورا کې زما څخه شکایت کېږي په کوم ثبوت په کوم دلایل باید په امنیت شورا کې زه ورڅخه غوښتنه وکړم زه باید نماینده ولرم هلته. دا په هغه وخت کې کېږي چې باید نړۍ سره موږ تعامل وکړو، نړۍ سره مثبت تعامل وکړو، او هغه غوښتنې چې په ځینو برخو کې موږ څخه لري او هغه د ولس غوښتنې هم څه دي هغه پوره کړو. هغه باید بالاخره 4 کاله وروسته دې قناعت ته ورسېږو چې که داخلي مشروعیت تمثیل لپاره زه د تمثیل ځکه یادوم چې زه نه وایم چې اسلامي امارت ولسي ملاتړ له ځان سره نه لري، ولې دا ملاتړ څه ډول منعکس کو، څه ډول تمثیل کو، دا باید رامنځته شي. دا که لویه جرګه وي، دا که مثلا تاسو شورا ورته وایي، علما یې په دې لویه جرګه باندې ډېر باور نه لرئ، که دا هر څه دا باید رامنځته شي. په عین زمان کې د بشر حقوق چې مثلا په نړیواله میډیا کې پروپاګند روان ده، هغه بله ورځ مې یو څه اورېدل، یو داسې کس د بشر حقوقو د مدافع په نوم د افغانستان د ښځو د ادرسه معرفي شوې وه چې یوه عادي ژورنالیسته وه په افغانستان کې، یعنې یو څوک به پېژنې هم نه. ولې زه په امنیت شورا کې، په امنیت شورا ناستو کې نه ښځه وه، نو په امنیت شورا ناستو کې دوی د افغانستان د ښځو نمایندګي کوي. دا خو د افغانستان د ښځو نمایندګي نه ده. دا ولې راځي؟ دا د دې دپاره راځي چې موږ په داخلي سیاست کې باید اصلاحات راوړو. ما هغه ورځ یو هغه پوسټ هم وکړو چې باید اسلامي امارت په راتلونکي 1404 کال کې په ځینو داخلي فیصلو تجدید نظر وکړي، په ځینو داخلي غوښتنو باندې اقدامات وکړي. هغه په دې نه معنا چې ولس هغه غوښتنې چې لري هغه مشروع دي، اقتصادي رفاه رامنځته کېږي، د نظام د تقویې دپاره دي، د نظام د پایښت دپاره دي، د ولس او د نظام د هغه رابطې د تقویې دپاره دي، هغه باید ومني، هغې ته باید لبیک ووایي. علما دي په دې کې باید کار وکړي، دې دپاره باید ارزښت نه قایل شي. ځکه چې دغه یادومه ته به وایي چې دا کورني سیاست پورې اړه لري چې نړیوال
د دې څخه استفاده کوي. مثلا که نن زه د امریکا سره په معامله کې یم، امریکا راتلونکي که نورې غوښتنې نامشروع غوښتنې هم د ما څخه مطرح کوي، ولې بیا هم لاس همدغه نقطې ته نیسي چې تا بشر حقوق نقض کړي دي د دوی په اصطلاح باندې. نو دغه مسالې چې ختمې کړو، دغه د دوی هغه بهانې ختموو، د دوی هغه نړیوالو سټریټیجو کې استفادې ختموو، او اصلي خبرې ته راځم چې نور به زموږ څخه په نړیوالو سټریټیجو کې نور هیوادونه او نور خلک نه یوازې دا چې استفاده نشي کولای، بلکې زموږ نمایندګي به نشي کولای. زموږ به خپل نماینده هلته ولرو. ته چې په نړیواله ټولنه کې ادغام کېږي، ته چې په نړیواله ټولنه کې ځای په ځای کېږي، ته باید هلته استازیتوب وکړې، استازولي ولرې. زه باید په شانګهای کې هغه غړیتوب باید حفظ وساتم. زه باید په ماسکو فارمټ کې د خپلو هغه منطقوي ګټو د تامین لپاره، د منطقوي ګټو د ساتلو لپاره، په عین زمان کې د تا د اندېښنو لپاره هلته باید نماینده ولېږم، هلته باید استازی ولېږم، په عین زمان کې د امریکایانو سره په عین شکل ازل. بله، زه به یو لویه پوښتنه وکړم، ځواب بلن راکړې. د امریکا وروستي اقدام چې دغه شوی دی، تور لیست نه ویشتل، ډیر داسې خلک چې ځانونه د قوي ایمان خاوندان بولي، مثلا ځانونه افغانان بولي، مثلا ځینې د جهاد دعوې کوي، هغوی وایي چې دغه لکه معامله وشوله، دا باید نه وشوی، مخکې جهاد ورسره کوو، اوس دا معاملې ورسره کوي، دا خو لکه جهاد بند شو چې شو. دې سره په تړاو د سارا ادم په نوم د امریکا CIA پخوانی ماموره وه، هغه ټویټ کړی و، هغه وایي چې دغه اقدام دښمن ته ګټه رسوي، لکه د ترهګرو بسره خو باید داسې نه وای شوي. وایي زموږ د ترهګرۍ پر وړاندې د حقیقي بدلون هیله درلوده، خو اوس هغه زړې تېروتنې تکراریږي. یعنې دا توی تېروتنه بولي د امریکا. ګوره، اول خو دې ته باید راشم چې هغه خلک چې ځینې انتقادونه کوي د محمد صلی الله علیه وسلم هغه سیاسي بصیرت باید مطالعه کړي. حدیبیه تړون د مطالعه کې، میثاق نبوي د مطالعه کې، په هغه وروسته د خلفای راشدینو سیاست د مطالعه کې، دغه ټول هغه اسلامي سیاست چې تر اوسه پورې شوی د هغه د مطالعه کې دوی ته ځواب پیدا کېږي. کله چې غیر محارب کافر وژل په اسلام کې ناروا وي، او نو معامله خو بیا هغه د ورسره روا ده، او بیا دغه معاملې په هغه شي باندې نه کېږي چې زما عقیدوي مسایل دي، دا په هغه شي کېږي چې مثلا سیاسي برخه کې زما دپاره ضرورت ده. او دا په دې وخت کې د ځینې خلک داسې فکر کوي چې زه هیڅ ضرورت نه لرم. اصلا امکان نه لري. نړۍ په کلیو کې یوسوګي نړیوال نظم ته په کتو سره چې متاسفانه اسلامي نړۍ خو بیخي پکې ضعیفه ده، زه خو بیخي پکې ښکاره هم نه. نو دې ته باید مونږ تاسو یعنې دغه غرور نه مونږ باید راکوز شو چې دغه غرور باندې مونږ هغه یو متایقین یو، او دغه غرور مونږ خراب کړي په تیرو 15 کالو کې چې کله واکمن شوي وای نه ټوله نړۍ ماته ده او یوازې زه یم، بیا را باندې بالا راغلی ده. د دې څخه باید مونږ زده کړه وکړو. دویم دا چې ځینې امریکایي د سنا غړي هم، ځینې امریکایي مخکني نظامیان هم، جنرالان هم، او ځینې هغه خلک چې په افغانستان کې جګړه غوښتله، امریکایي حلقې دي، هغه اوس هم شاید په دې فکر وي چې افغانستان کې باید مونږ جګړه ولرو، په افغانستان کې باید جګړه وسیږي، لکه څنګه چې نور هیوادونه هغه تقویه کېدل، خو همداسې خلکو تقویه کوله. نو خو عموما د امریکا پالیسي چې ده په اوسني وخت دا نه ده چې په افغانستان باندې خدای نمکه دوی یا برید وکړي یا نور نظامي بریدونه وکړي، یا هغه خلک تقویه کړي چې په افغانستان کې ورته فکرونه لري. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپوه هیواد ځاځی صاحب کور ودان چې راغلی خپرونې ته. تاسو نه مننه. د حریت راډیو قدرمن اورېدونکو تاسو نه مننه چې دا خپرونه موږ سره تر اخره پورې واورېدله. نن زموږ د خپرونې ژور بحثونو موضوع د امریکا د تور لیست نه یا د هغه جایزې چې خلیفه سراج الدین حقانی صاحب باندې 10 میلیون ډالر ټاکلي وه، دغه په ورور عزیز حافظ باندې 15 میلیونه، او د دوی په یو بل خوریه یا ترورزي باندې یحیی حافظ باندې هم 15 میلیونه، نو هغه لغوه کړې، باطل اعلان کړې. نو کور ودان دا بحث موږ سره اخره پورې ته واورېدو. نو حریت راډیو نور خپرونې تعقیب کړئ. تر بیا د الله تعالی په امان. ژور بحثونه، د چارو له شنونکو سره خبرې اترې، رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه، د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم. ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي.